Welcome to English Grammar Class Month 2 Lesson 11 د انګلیسي ژبې د ګرامر درس ته ښه راغلاست. د دوهمې میاشتې 11 درس. زموږ نننی درس په انګلیسي ژبه کې ساده راتلونکې زمانه یا simple future tense ده. Simple future tense یا ساده راتلونکې زمانه. Simple future tense is used to show in action which will take place at some exact time in the future. ساده راتلونکې زمانه د هغه کار د بیان لپاره استعمالیږي چې په راتلونکې به رامنځته یا واقع شي. سټرکچر یا د جملو جوړولو فارموله یې که چیرته یو جمله وي په ساده راتلونکې زمانه کې که موږ وغواړو هغه انګلیسي ژبې ته واړوو نو موږ د سمپل فیوچر ټنس سټرکچر نه کار اخلو. همدارنګه که سټرکچر نه موږ په جمله کې څه پاتې سي یا یې غلط ولیکو نو د موږ جمله به صحیح معنا نه ورکوي. اول پازیټیو یا د مثبتو جملو سټرکچر یې subject plus will slash shall plus v1 plus object. دوم negative یا د منفي جملو سټرکچر یې subject plus will slash shall plus not plus v1 plus object. که موږ چیرې وغواړو د مثبتو جملو سټرکچر منفي ته یې واړوو نو موږ له will slash shall نه وروسته not اضافه کوو. دریم interrogative یا د سوالي جملو سټرکچر یې will slash shall plus subject plus v1 plus object او همداسې اخر کې د سوالي نشان. که چیرې موږ یو چا نه پوښتنه کوو د سوالي نشان باید په اخر کې وي. لکه مثلا ته یو چا نه پوښتنه کوې آیا هغه کور کې دی، آیا هغه بازار ته تللی، نو اخر کې باید د سوالي نشان راسي ځکه ته یو چا نه پوښتنه کوې. دا د سوالي جمله شوه. مثلا خالد will learn Arabic. خالد به عربي ژبه زده کړي. دا پازیټیو جمله شوه. دوم خالد will not learn Arabic. خالد به عربي ژبه زده نه کړي. دا نګیټیو شوه. او که چا نه پوښتنه کوي آیا خالد به عربي زده کړي که نه بیا به داسې وایي will Khalid learn Arabic. آیا خالد به عربي ژبه زده کړي که نه. Usages of simple future tense د ساده راتلونکې زمانې د استعمال ځایونه. First usage simple future tense is used to show in action which will take place at some exact time in the future. اول استعمال یې ساده راتلونکې زمانه د هغه کار د بیان لپاره استعمالیږي چې په راتلونکي کې به رامنځته شي. Note some adverbs like tomorrow, next week, next year, next month are used in this usage of simple future tense. Note ځینې قیدونه لکه سبا، راتلونکې اونۍ، راتلونکی کال، راتلونکی میاشت او داسې نور د ساده راتلونکې زمانې په دغه استعمال کې په کار وړل کېږي یعنې په کارېږي موږ ته. مثلا حنیف will go to غزني tomorrow. حنیف به سبا ته غزني ته لاړ شي. I will be going to meet him next week. زه به راتلونکې اونۍ له هغه سره ملاقات وکړم یعنې هغه به ووینم. Second usage simple future tense is used to talk about things which we cannot control. It expresses general facts in the future. دوم استعمال راتلونکې ساده زمانه د هغو شیانو یا عملونو په باره کې خبرې کوي چې زموږ په اختیار کې نه وي یعنې هغه حقیقتونه چې په راتلونکي کې به واقع شي یعنې واقع کېږي به. مثلا احمد will go in a week. احمد به په یوه اونۍ کې ولاړ شي. We will know the exam results in April. موږ ته به د امتحان نتیجې په اپریل کې معلومې شي. Third usage simple future tense is used in the sentences which contain conditional clauses. دریم استعمال ساده راتلونکې زمانه په هغو جملو کې استعمالیږي چې شرطي قضیې په جملو کې یعنې شرطي قضیې پکې موجود وي په یو جمله کې بیا موږ simple future tense استعمالوو. مثلا he will discuss with his father if he gets time.
که چیرې هغه وخت پیدا کړي له خپل پلار سره به خبرې وکړي، یعنې بحث به وکړي. دوم مثال I will go to Kandahar if I buy a car. که چیرې زه موټر واخلم نو زه به قندهار ته ولاړ شم. Fourth usage. Simple future tense is also used to express condition or situation. څلورم استعمال همدارنګه ساده راتلونکې زمانه د شرط او یا شک او نه منلو د بیانولو لپاره هم استعمالیږي. مثلا What will happen if Ahmad forget his exam next week? څه به فعل یا واقع شي که احمد امتحان له یاده وباسي، یعنې که له یاده ووځي. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. د دوهمې میاشتې 12م درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the 12th lesson of the second month. دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ. Please share this video with your friends too. Thank you for watching. له کتلو نه مو مننه.